د نن یکشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د یو پلاوي په مشرۍ ترکمنستان ته تللی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د محترم مولوي امیر خان متقي په مشرۍ د اسلامي امارت یو پلاوی د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مارودوف په بلنه یاد هیواد ته تللی دی. د لوړو زده کړو وزارت مرستیال مولوي حمید حاسب په 1402 کال کې د چاپ شویو کتابونو د مخکتنې غونډه کې د لیکوالانو پر هڅونه ټینګار کړی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر معین مولوي عتیق الله عزیزي په افغانستان کې د جاپان له سفیر سره په کتنه کې له هغه غوښتنه کړې چې د ملي موزیم د ودانۍ بیا رغونه، مجهز لابراتوار او سالونونو په جوړولو کې له دغه وزارت سره همکاري وکړي. اسلامي امارت د سوداګرۍ او ترانزیت د خوندیتوب او په دې برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه ترانسپورت سکتور ته لومړیتوب ورکړی دی. د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ په شمکټ او دولت شاه ولسوالۍ په دره نظاري سیمو کې د 6 میلیون افغانیو په لګښت پرون د 2 چک ډیمونو د رغولو چارې پیل شوې. مالیې وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د نوي مالي کال په مالي بودیجه کې پرمختیایي لومړیتوبونو ته په پام سره له 120 پروژو څخه 60 پروژې د دغه وزارت له لوري تایید او منل شوې دي. اقتصاد وزارت په روان زیږدیز کال کې د کورنۍ او بهرنیو بنسټونو له لوري د څه باندې 500 میلیونه ډالرو په ارزښت د 509 پروژو له عملي کېدو خبر ورکوي. شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د 480 زره او 500 ډالرو په ارزښت له HHRD خیریه موسسې سره هوکړلیک لاسلیک کړی دی. او وروستی خبر په بغلان، پکتیا او نورستان کې د بریښنا پروژې عملي کیږي. د اوبو او بریښنا وزارت په بغلان، پکتیا او نورستان ولایتونو کې د بریښنا د تولید د ځینو پروژو د عملي کېدو خبر ورکوي.